یو کس وایي چې ما د سحر مونځ ادا کړ خو ماته دا علم نشته چې اذان شوی دی او که نه دی شوی. آیا زما دغه مونځ کیږي او که نه کیږي؟ ګران کتونکو د فرض مونځ دپاره اذان نه بلکې وخت شرط دی. یعنی که دغه مونځګزار چې سحر مونځ ادا کړی دی او دغه مونځ چې دی دا وخت داخل شوی دی اگر چې اذان نه دی شوی خو وخت داخل شوی دی او دغه مونځ ادا کړی دی دغه مونځ کیږي. او که چېرته وخت نه دی داخل شوی او د مونځ کړی دی نو دغه مونځ نه کیږي. ځکه چې اذان دا د جماعت دپاره کیږي، دا د دې دپاره اعلان دی چې ای خلکو تاسو چې دی جماعت ته یا دغه ځای ته چې تاسو جمع ته حاضر شئ. نو دې د وجې نه د مونځ ادا کېدو دپاره اذان نه بلکې وخت شرط دی. د هر مونځ دپاره چې وخت داخل شي اگر چې اذان نه دی شوی، اذان به چې دی وروستو کیږي یا اذان چې دی تا په علم کې نشته خو وخت داخل شوی دی، ستا دپاره دا مونځ چې دی ادا کول دا څه شی دی؟ دا جایز دی. خو که چېرته وخت نه دی داخل شوی او تا دغه مونځ ادا کړو نو کله چې وخت داخل شي تا باندې دغه مونځ اعاده کول، دغه مونځ راګرځول دا لازم او ضروري دي. ځکه چې تاسو ته ما په اول کې ویل چې مونځ دپاره وخت شرط دی، اذان نه دی شرط. او دغه مونځګزار چې دغه خپل مونځ د وخت نه مخکې ادا کړی دی وخت وروسته داخل شو نو لهذا دغه مونځ نه شي دغه مونځ اعاده به کوي. او که چېرته وخت داخل وي او دغه مونځ وکړو اگر چې اذان نه دی شوی نو دغه مونځګزار دغه مونځ صحیح کیږي، په دې کې څه حرج او څه قبح نشته او دغه مونځ ادا شوی دی.